انجینیر صاحب زه یو خبر وکړم او بیا د سرشار صاحب نه د سرشار صاحب او د نه زه یو خبره کوم زه ورس کوم انجینیر صاحب زه ورس کوم د سرشار صاحب او د مطیع الله صاحب په خبرو کې ماته بغض نه ښکاري. دا کافي ده چې په ټول افغانستان کې زه کولی شم چې پنډاسان ته ولاړ شم. ښځه د دې وطن نیم جسم دی، هغه د دې کار نه بې برخې دی. خو کاش کې کم تعریف چې رئیس صاحب وکړو دا ټول شموله حکومت د نورو قومونو داسې غوښتلی کوم ځای کې پښتون د دې مخالفت کړی چې هزاره تاجک او ازبک او پنشیری به نه وي په حکومت کې غیر د پښتون نه بل څوک نشته او دا خبره صحیح نه د طالبانو په نه غلط فهمي ده چا نه وبخښه چا غلط د دې که دغه دې کې یو خبره وکړه یا ته امنیت نه منې یا غلط تشریح کوي یا اوسنی نظام نه ته اوسني نظام ته امنیت وایي نو بیا دا ډوډۍ څنګه ورکوي؟ خپل ځان په نمایندګۍ باندې تاسو ته ښه راغلی ویم د امریکې نه د ډېر لرې ځای راغلی هر کله راشئ په خیر راشئ روغ راشئ یو روغ دغه خپل کوم وظیفه چې دلته د سپارلی کېږي او یا تاسو ځان ته خپله ځان مکلف ګڼئ هغه وظیفه په خیر سره سرته ورسوئ بېرته په خیر سره خپل وطن ته ستانه شئ. خو ستاسې د تجارب نه زموږ د دوستان چې دي دا ملګري چې دي زما په شمول باندې د ستاسې د تجارب نه موږ استفاده کول غواړو ځکه تاسو یو عمر په ژورنالیزم کې تېر کړی دی، د یو خبرنګار په حیث باندې ژوند تېر کړی دی، تاسو یو د سیاستمدار په حیث باندې یو ژوند تېر کړی دی او د ټول راډیوګانو سم کار کړی دی، د اخبارونو سم کار کړی دی، د تلویزیونونو سم کار کړی دی، د ټول اطلاعاتي او مطبوعاتي وسایلو سم کار کړی دی. زما مشکل دا دی چې د افغانستان په دې سیاست باندې به لږ څه زیات وغږېږو چې افغانستان په ډېر حساسو او سختو شرایطو کې واقع دی، سختو شرایطو کې دا سره ټول مني. نو په دې سختو شرایطو کې څه کول پکار دي چې د افغانان بیرته سره لاس سره یو کړي او د دې سختو شرایطو نه راووځي؟ محمد رحیم یوسفي صاحب سره زما 2 ساعته 3 ساعته مخکې ملاقات وشو او اوسه پورې په مازغه مې په ځای نه دی چې څومره پوهه، څومره تجربه، څومره شعور او څومره معلومات دوی لري. که اوسنی عصر ته وګورو په دې کې چې کوم خلک په واک کې راغلی دی زه خو دا فکر کوم مشره چې دا ټولو ته د قبول وړ نه دی. که هغه په افغانستان کې دننه دي په خوله خبره نه کوي خو په زړه کې داسې ده که ښځې دي او که سړي دي او که په بهر هیوادونو کې دي او هغه وایي چې یاره دا افغانستان د ټولو شریک کور دی. هغه که د پرچمي د سوچ سړی دی د پخواني او که د خلقي د سوچ سړی دی، که هغه د جمهوریت خوښونکی دی او که هغه د سیکولر سوچ سړی دی او که هغه د طالبانو په شان دی یو مذهبي سوچ لري. که دا کېږي باید ولس ته یعنی د ښځې نه واله تر سړي پورې د ماشوم نه واله تر لویه پورې دا حق ورکړی شي چې موږ خپل ژوند د خپلې خوښې مطابق تېر کړو، نه چې د یو ورتپل شوي نظام د جبري نظام هغې لاندې نشي تېرېدی. ممکن نه ده که څومره پورې ملا هیبت الله اخندزاده صاحب او د هغه امارت دا یقین لري چې دوی 20 کاله جګړه کړې ده او دا حق دی ګټلی دی، خو وطن کې ورسره ملت ورسره تیار نه دی په تګ باندې. ټولو ته باید حق ورکړی شي او د افغانستان زه به دا خبره په دې ځای کې راغونډه کړم بیا به تاسو نه واورم. د نورې نړۍ نه تاریخ بدل ځکه پاتې شوی دی چې دی خپله خبره تل په مصلحت باندې، په جرګه باندې، په مشوره باندې کړې ده. هم دا جرګه زه فکر کوم یو غټ حل دی چې ټولو ته دا حق ورکړی شي، کینی پکې واورېدل شي او یو شریکه لاره جوړه شي، کومه شریکه لاره چې یو اساسي قانون ته لاره برابر کړي. هغې قانون ته خلک جوابدeh وي، نه چې یو مذهب ته، نه چې یو نظریې ته، نه چې یو امیر ته، نه چې یو خان ته او ملک ته. که خان او ملک ته او یو امیر ته خلک جوابدeh وي په هغې اتفاق نشي راتلی. ته به خان یې، ته به ملک یې، ته به طاقتور یې، ته به امیر یې، ته به وسله لرې، بل سړی وایي زه پیسې لرم، بل سړی وایي زه قاچاقبر یم، په هغې نشي اتفاق راتلی. اتفاق به په کتاب راځي، هغه کتاب په شریکه باید جوړ شي، هغه اساسي قانون وي، هغه مقدس وي، هغه معتبر وي. د دنیا سپر پاور له افغانستانه وته د ګوربچوف ټکی به تاسو یاد وي، وایي افغانستان زما له وجوده بهیدونکی ناصر دی، ټوټې ټوټې شو. امریکې ته وګوره 20 کاله د دنیا طاقتور پوځونه 2 هېوادونه پوځونه ورسره وو، اخر چې په تیښته رالل. ټرمپ پخپله وایي په تیښته راغلي وو له افغانستانه، په شرم راغلي. نو هیبت الله اخندزاده صاحب خو د امریکا او د وروسته نه طاقتور. زما سوال نو خلک شاید نور ملګرو ته نظریات به لري، هغوی ته به وخت ورکړو، خو بیا به په اخر کې وخت پاتې شوی به زه نورې خبرې زه به ستاسو نه پوښتنې کوم او داسې ده چې دا ملګري چې دي د دې ځای نه به موږ دا یو به داسې یو رسمي بحث وکړو، بیا چې وختي کم بحث کېده په هغې باندې روان شو. نو تاسې څه فکر کوئ د افغانستان دا مشر چې کوم سوچ لري دا ډېر ژور سوال دی
او دا سوال په ذهن کې د دی چې کوم پروت دی دا پوښتنه زما هم په ذهن کې پرته ده زه فکر کوم د هر افغان په ذهن کې پرته چې افغانستان مستقبل څه دی لومړی خو قدرمن او ګران بونیریل صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم د زړه له کومې په خیر راغلی ستړي مه شئ او دا چې راغلی دلته د نږدې نه سره ولیده دا ډېره هغه د خوښۍ او د ویاړ ځای دی او دا قدرمن او درانه مشران دوستان ملګري ټول دلته ناست دي د ټولو د بس دغه قدم په خیر وي او ټول دې ستړي مه شي دا پوښتنه خو څو ابعاد لري او دا پوښتنه سړی په یو ټکي کې نشي راغونډولی او راغونډول هم ډېر ګران کار دی ولو که دغه نړۍ ټول سیاستوال راشي خو خلک باید د حالاتو سره همیشه او سیاست داسې یو شی دی چې سړی باید هغه د وخت او د زمانې سره سم قدم کیږي او دغه سیاست د نړۍ سره همغږی کی او د وخت او فرصتونو نه ګټه پورته کی او په هر وخت کې په هر مقطع زمانی کې خپل سیاستونه د یو وخت سیاست بالکل د هغې د تجاربو نه په بله نقطه زمان کې استفاده کیږي خو حتمي نه ده چې کټ مټ دې راواخیستل شي نو زما په فکر او د فرصت نه باید کار واخیستل شي نن سبا داسې یو تاریخي فرصت تاریخي چانس افغانانو ته برابر شوی دی او بیا که ووایم چې په خاصه توګه اوس هلته امارت واکمن دی او دوی حکیمان دي راغلي دي زه بیکګراوند ته نه ځم ډېر خو دغه عمره به ووایم چې دوی باید د تیرو تجربو نه او خصوصا د تیر 50 کلن ناورین نه چې په افغانستان کې دغه څو دورې تیرې شولې عین د داود خان نه را په دې خوا تر دغه تیرې واکمنۍ پورې د امارت نه دغه مخکې واکمني چې وه د جمهوریت په نامه یا د تش د جمهوریت په نامه جمهوریت په خپله هم یوه مقدس او ښه کلمه ده نو دوی ته باید فرصت پورته کړي او هیڅکله حکومتونه په زور چا نه دي کړي او زه به د خوشحال بابا یو شعر ویم چې زما ډېر خوښ شوی دی یوه برخه بېدا مې دا بېزې هغه وایي چې د بېننګه پښتنو له غمه ما د بېننګه پښتنو له غمه ما لویي پرېخوا ونیوله کمه ما درد خو زموږ او ستاسو د ټولو شریک دی اول خو ستاسو راتګ ته هرکلی ویم زموږ دروند مېلمه یې او خدای دې وکړي چې دا څه موده موږ سره پاتې کېږئ له خیره دا خپل پروګرامونه په ښه شکل باندې ترسره کوي له خیره او دا د افغانستان درد چې دی دا زموږ د ټولو شریک درد دی موږ هم د دې نه ځورېږو چې دا کوم حالت اوس فعلا روان دی او یا رامخته کېږي ځکه په د ډېر وخت نه را په دې خوا په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی دی سراسري امنیت چې افغانان د دې امنیت تږي وو تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جګړو کې تېره کړه او اوس فعلا د امنیت راغلی دی د دې امنیت ساتل پکار دي او دا امنیت چې دی دا داسې په تشو هسې اخوا دېخوا او په اوسني حالت کې چې کوم سیاست طالبانو نیولی دی په دې باندې د دې ساتل چې دي دا لږ مشکل کار دی موږ هیله دا ده چې په هر قیمت کېږي افغانان باید خپل ځانونه په دې اوسني نظام کې وویني ټول افغانان یوازې د افغانستان چې دی دا د پښتنو پورې هم تعلق نه لري نه د ازبکانو پورې لري نه د هزارګانو پورې لري نه د تاجکانو پورې لري دا زموږ ګډ کور دی موږ یو ګډ تاریخ لرو او په دې ګډ کور کې هر یو باید خپل ځان په دې دغه کې وویني په دې نظام کې وویني او که وی نه ویني دا په خپله یو ستونزه ده او دا ستونزه چې ده دا هوارول غواړي او د دې ستونزې د هوارولو دپاره یوازینۍ لارې چارې دا دي چې موږ باید لکه څنګه چې روفي صاحب ویله په افغانستان کې باید د اساسي قانون د جوړولو لپاره لارې چارې برابر شي دوم دا چې د انتخاباتو لپاره لارې چارې برابر شي یوازینی دیموکراتیک اصل چې د انتخابات دي په انتخاباتو کې هر سړی کولی شي چې خپل ځان په هغه دغه کې وویني هر چا چې رایې وړله هر چا چې پشتیوانۍ ډېره لرله هغه به دغه کېږي دا حاکمیت ته رامخته کېږي د ولس د خواهش مطابق به د ولس د خواهش مطابق او په دغسې په دیکتاتوري شکل باندې او یا دا چې نظام د سر نه تر اخره پورې ټول طالباني او هغه څوک چې په دې سنګرونو کې جنګېدلي هغه دې په نظام کې د مدیر د چوکۍ پورې په صلاحیت او په واکمنۍ کې پاتې شي دا سلسله چې دا دونه دوام پیدا کولی نه شي دې ته باید پای ټکی کېښودل شي زه یو خپل لیدونکو ته به ووایم دا د کیمرې چې زه په ډېرو ځایونو کې باید کاونټر کوېسچن وکړم یعنی دوباره یو بله پوښتنه وکړم چې ستا د دې نه مطلب څه دی چې امن راغلی دی خو زه یې ځکه نه کوم دې وخت کې ما په ذهن کې شته دی او ستاسو په ذهن کې هم راغلي چې دا په دې خپلو خبرو کې دا ملګري مشران په خپله د هغې ځواب هم ووایي او که دویم داسې بیا یو راوند یا یو پړاو راغی نو بیا کې به دا هم وچېړو چې یاره د دې اوسني امن واقعي امن دې ته وایي په دې بحث کوو خو زه په ځای دی چې دا په منځ کې د یو تکراري بحث ته لاړ شم
زه شعوري توګه باندې دغه نه کوم. تاسو طرف ته راځم، تاسو صاحب راته رئیس ټولو ستړي مشي ته ویل ځان په خپل نوبت هرکلی ویم ښه راغلاست دلته او ښه پروګرام درته وایم. خبره د افغانستان مسله نو ټوله بنیادي صاحب داسې یوه مسله ده چې هغه فارسي یو دغه ده چې وایي انسان ټول د یو وجود نه جوړ دی او هر چېرته چې یو نارامه یو اندام هغه ټول نارامه وي ورسره. دا داسې نه که په افغانستان کې څوک نارامه وي، دلته څوک په اروپا کې که په امریکا کې که په هره دنیا کې او افغان وي هغه باید نارامه وي. که هلته امن وي، هلته ارامي امکان لري، ټول ارامه وي. که په هر چېرته وي هغه په ټولو تاثیر کوي. نو زه څه دې دپاره نه لرم، مشران به بحث پرې دا دې ته وایي سمندر په کوزه کې بندول چې د وجود یو برخه چې چېرته نارامه وي ټول وجود سره بې ارامه وي. مهرباني. مختصر خبرې وکړه، بیا نورې خبرې کوو. زما خو باس خوښ دي، زه بحث کوو، هغې ته زه نه راځم. سلام نیو چې دغه ورکړو نظر وکړو. ما خو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان مسایل چې دی دا نړیوال سیمه ییز مسایل دي. افغانستان باید په سیمه کې مطرح شي. له بده مرغه په دې اخرو 15 لسیزو کې افغانستان د پردیو نظریو که هغه ښې وي او که چپې وي د دې دواړو نظریو قرباني شوی دی. دغه یو لویه مسله پکې د بل افغانستان او افغانان چې دی د وسایلو د ابزارو په توګه باندې استعمال شوي دي. د دې لپاره مهم شی څه دی؟ مهم شی دا دی چې موږ او تاسو په افغانستان کې د یو ملي شعور د رابیدارولو د ملي ویښتابه د دې لپاره کار وکړو. طالبان چې دی د پخوا په پرتله باندې د پخواني د تېر حکومت د دنیا چې دا ټوله نسبي ده، موږ مطلق هېڅ شی نه شو یا یې رد کولی یا یې منلی. د پخوا نه اوس لکه چې ملګرو ته اشاره وکړه د امن په نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ښه پایښتونه دا خلک لري، خو د طالبانو اوسنی حاکمیت نظام دا د افغانانو د غوښتنو او د نړیوالو د غوښتنو جوابونه دی، په دې کې پاتې راغلی دی. په کار ده چې په دې باندې غور وکړي او د افغانستان او د افغانانو لومړیتوبونه هغه ستونزې چې دوی سره مخامخ دي دا په نظر کې ونیسي او د جهاد سره همداسې مناسبات تامین کړي، جوړې کړي چې افغانستان او افغانان د دې سیال او جوګه شي چې په دې نړۍ کې ګډ ژوند ته لاره برابره شي. زما غوښتنه د ټولو دوستانو په اجازه مهرباني مملک تاسو ته راغلاست یم د کون ښار ته خوشو چې وملیدې نږدې نه خوشحاله شوم. خبره دا ده چې زه اوس تازه د افغانستان نه راغلم. دا خبره په دې میډیا کې ډېره ده چې هم شموله حکومت. زه خپله خو دا خبرې سره موافق نه یم ځکه افغانستان هم شموله حکومت دی. که چېرته وګورې اوسنی امارت هم شموله دی. بلکل هم شموله ده. دا که څوک نه مني دا د هغوی خپل مشکل دی. که ته وګورې په لوړه سطحه د وزیرانو په سطحه د معاونینو په سطحه ازبک، تاجک، ترکمن ګرچې زه افغان زما لپاره ټول افغانان دي. افغانان باید همداسې واوسي چې ټول افغانان ورته یو رب خو دا کومه خبره چې کېږي دا د منلو وړ نه ده. ستا په نظر دا زما په نظر او که نه وي نو عملي خلک باید وګوري. اعلان دپاره که راشي وګوري چې د شموله حکومت څه ته وایي. مشکلات شته. اول خو غټ مشکلات دا دي چې د ښځو مکتب دي. واقعا خلک د دې نه ډېر رنځ وړي. اوسنی ما چې په کونړ کې ولیدم ښځې هغه ښځه چې مثلا 15 کلنه او 20 کلنه ده دی څنګه کولی شي یو 20 کلنه ښځه په 9 صنف کې کښېني بېرته که شروع شي مشکل دی که نه. نو دا ټول مشکلات هم شته دی. ولې بېرته که سړی ورته وګوري ډېر سهولتونه هم راغلي، امنیت هم راغلی دی. حتی یو سړی کولی شي چې پخوا به ما د میدان وینا تر کونړه پورې د ډېر 15 کسانو سره تلم. خو ته باور وکړه چې زه د شپې نه تر نورستانه پورې د شپې تللی یم ځان نه تللی. هېڅ مشکل نشته. امنیت ټول افغانستان کې امنیت دی سراسري. زه په ټول افغانستان ګرځېدلم خو په ټول افغانستان کې امنیت دی فوقالعاده امنیت. د دې نه څوک سترګې نه څنګه چې یوسفي صاحب یو اختلافي سوچ لري داسې به نور مشران هم په دې موضوع لري هغې باندې به موږ وګرځو. تاسو ته اوس مایک درغی نو زه ګورم چې تاسو څه جوړوئ. دا خو د یو ګوند نماینده هم دی. د دې د ګوند دی لاغه وخت کې بله په دې ګوند په معنی هم نه پوه چې زه د دې ګوند د مشر د پلار محترم سره مې دوستي لرله او د پښتون قومي وحدت چې کله د افضل خان لالا تحریک و او د پلار محترم کبیر ستوري صاحب نو زه ډېر تنکی ماشوم وم
په کراچۍ نه یو اخبارو د اردو ژبې دای کې مې کار کوو زه به د هغې نه تلم پېښور پریس کلب ته هغه ګوند چې دی هغه کوششونه و د پښتون قامي وحدت هکه مې کار کوو نو دی صفي صاحب د مامزولې دی خو زه ورته داسې ګورم لکه کشر قربان کېدای شي کشر یې په دې باندې خو پوره بحث وشو فکر کوم چې موږ ته به کومه خبره پاتې نه وي زه به لکه تا چې نه زه یم اصلي خبره به هم ته کوې ما ته لکه بنیري صاحب د افضل خان لاله یاد وکړه خبره ذکر یې وکړو نو زه هماغه افضل خان لاله خبره وکړم چې څو پورې چې پښتنو خپل قامي وحدت ترلاسه کړی نه وي نه لر پښتون د عزت مقام موندی شو لپاره نو د پښتنو د یووالي لپاره نږدېوالي لپاره د قامي وحدت لپاره که څومره کار وشي دا به هم ډېر وخت واخلي خو دا ستونزې ټولې چې حل کېږي او بل افضل خان الله به ویل چې زما دا شپږم حس وایي چې دا پښتانه په یو ځای کېږي وایي چې دا به څنګه یو ځای کېږي وایي دا به وخت یو ځای کوي وخت به ښیي وخت به ښیي وایي وخت به یو ځای کوي نو فکر کوم چې د دې ټولو ستونزو حل د دې ټولو کړکېچونو د دې ټولو بدبختیو یوازې د پښتنو یووالي کې پروت دی لوی وطن دی له آمو تر اباسي نه که پښتنو خپله خپلواکي ترلاسه کړله په لر کې په بر کې سره یو شو نو فکر کوم چې بیا به زموږ دې خبرو ته ضرورت یې ونه او په اوسني وخت کې طالبان ته پکار دي چې هغه د نړۍ سره ګډ چلن وکړي د هغې سره یو ځای لاړ شي ځکه د ولاړ او د روان ډېر فرق یو څوک چې رواني نو هغه هدف منزل ته رسېږي او څوک چې ولاړ وي خو بس همغه ځای کې ولاړ بیا پاتې شي نو طالبان ته پکار دي نړۍ چې دې سره یو ځای ګام واخلي نه یوازې دا اوس اساسي قانون نشته بانکي سیستم نشته دی یعنې کو ستونزې حسابه ډېرې ستونزې دي او د امنیت خو ټول یوازې زه نه چې هر څوک وایي چې امنیت خو پوره امنیت دی هر څه امن شته دی پکې او ستونزې اوس هم ډېرې ستونزې ډېرې دي او د دې ټولو حل لپاره ډېر کار ته ضرورت دی او په کار دا ده لکه پېښور کې چې وایي دا کله کله د ملګرو ته مې واضح لکه پېښور کې وایي کرفي ده که نه کرفي کې نرمي راولئ نو په کار دا یې طالبانو په دې خپل دریځ کې نرمي راولي ما ته دې زما یو شعر رایت که د طنز په شعر کې د رحمان بابا یو شعر اکثره خلک وایي چې لکه ونه مستقیم په ځای ولاړ یم نو زه داسې ما ته ګوډه یوسفي صاحب شاعري هم کوم نو غزل یو مطلب ده چې پښتونه لکه ونه مستقیم په ځای ولاړه دنیا درنه روانه ده وم اسمان ته لاړه او دا د هندوستان چې کله د خپل د دغه ولېږو د سټلایټ سپوږمۍ ته د هغه وخت کې مې دا شعر لیکلی و چې خو موږ وي هندوان دي نو پښتونه لکه ونه مستقیم په ځای ولاړه دنیا درنه روانه ده وم اسمان ته لاړه او دا ستا شعر چې ته وایې چې دغه د تغییر راولي طالبان نو طالبان چې د ساینس او سیاست نه لرې ګرځه ټول سازش دی د ساینس او سیاست نه لرې ګرځه بس دم کوه تعویض کوه او پیر بابا ته ژاړه نو بس منګه دم تعویض او پیر بابا ته پراته یو مشر ته به ما شکر دی چې مې شعر به راته وخندلم تاسو نه به واورو نو منیره صاحب اول خو د ټول نه مخکې تاسو راتګ جرمني ته د کونه ښار ته او بیا د میمون جان د ځای ته او دغه وایم خان الله صاحب ډېر خوشحاله شوم تاسو د تلویزیون پردو کې لیدلي وئ او دا نږدې نه جوړ ډېر خوشحاله وم بله خبره پکې دا ده موږ په مجموع کې د افغانستان درد موږ ټولو سره دی د کوز دي کو لر دي کو بر دي دا ټول زموږ ورونه دي او دوی مشکلات زموږ مشکلات دي زما شخصي نظر داسې ده چې د موږ اوس ټول داسې ویو چې د افغانستان ګل ګلزار نه دی که نه چې موږ همیشه ویو چې دا هر څه حل دي موږ داسې ویو چې دغه مشکل چې سبا ته یا نن پیدا کېږي په دې باندې باید سر نه اوس نه غور وشي ورته موږ شاوخوا دا ګاونډیان چې دي دا موږ د ټول دروغ وایي دا موږ ته په دوستۍ کې نه دي دا ټول په غلطه په دښمنۍ کې راسره قرار لري ټول وایي چې اوس تاسو سره موږ تعامل کوو تاسو ښه خلک یاستئ اصل نه داسې نه ده
هر یو چې وخت برابر شي ګزار باندې کوي. نو موږ وایو چې په داخل د وطن کې چې زه ولې خپل مشکل خپل کور کې ولې حل نه کړم؟ چې بل سړی راځي ستا خبره چې بل سړی راځي چین راځي بل راځي ما ته وایي چې ستا مشکل حل کړه. ستا خبره چې دا په کابل کې ولې نه حلېږي، دا په ننګرهار کې ولې نه حلېږي، دا په قندهار کې ولې نه حلېږي؟ ولې موږ د خپلو خلکو خبرو ته غوږ نه نیسو؟ ولې موږ د خپلو خلکو وړاندیزونو ته غوږ نه نیسو؟ ولې موږ د خپلو خلکو مشکلاتو ته غوږ نه نیسو؟ زه یو نظامي سیمان صاحب یم، زما دپاره دا مهمه نه ده چې کوم ځای کې خلک ډېر مړه شو، نه، زه وایم چې دا ټول څه چې شوي دغه شوي دي راشئ دا خبرې په د نږدې سره ټولې سره راټولې کړو، د دوستۍ په فضا کې، د ورورۍ په فضا کې، د افغانیت په فضا کې. که ته زه تا ته خپله خبره وکړم ته زما خبره ومنې دا به ډېره ښه وي، که نه بل سړی ته ووایي. باور په خدای وکړه موږ دا ډېر خفه یاستو په دې باندې چې ولې طالبان د زموږ د دې خلکو دغه خبره نه اوري، ولس ته غوږ نه نیسي. ولس ته ولې غوږ نه نیسي؟ دا خو داسې نه کېږي که نه چې دا چې ووایي چې نه زه چې څه وایم هغه صحیح ده بل غلط ده. موږ په دې خفه کېږو، سبا له بیا دې مشکلاتو سره موږ مخامخ کېږو. صرف دغه په مجموع کې دا مشکلات موږ ته رارسېږي. مطلق العنانیت چې دی د مسلې حل نه دی. زه په دې خفه یم چې د دې دغه نقصونه او مشکلات او تاوانونه موږ به ګالو او نه زموږ راتلونکي نسلونه به یې ګالي. بالکل باور وکړه اوس په کابل کې یعنې زه په حکومت کې یم نه غواړم چې د حکومت کې یم او نه یې ارزو لرم، خو سبا د کار مشکل پیدا شو بیا زما نه پوښتنه کوي ته مو سره همداسې ده. دا تاسو دا ستا خبره کې یو شعر ماته رایاد سي، بیا به انجینر صاحب طرف ته راشم چې دا پوښتنه ما کړې ده په یو شعر کې او ډېره جدي خبره تاسو وکړه او زه پرې پوره یقین لرم چې ملګري مې څوک شته دی سفارت یا څه حکمت په تاسو څوک مین څوک خفه کېږي پښتنو څوک دوست لرئ؟ دا ډېر بنیادي شی دی. اسلام آباد او دلی او بیجینګ او ماسکو او تهران او ریاض مو دوستان دي که نه د مطلب دپاره تاسو لوبه کوي، دې ته سوچ پکار دی، په دې ټکي پوهېدل پکار دی. انجینر صاحب تاسو هغه کیسه راته اصلي مه کوه چې اوس دې وکړه ځکه ته بیا هم سفر کوې، خو باید دغه پوښتنه چې یوسفي صاحب کړې وه هغه زما هم د نو هغې جواب راله راکړه، بیا به دا مجلس آزاد کړو داسې. خپل نوبت تاسو ته ښه راغلاست ویل مهرباني. او بیا یوسفي صاحب داسې سخته پوښتنه کړې ده د دې جواب هېچا څه نشته. یو ټوکه ده وایي کوم امریکایي خدای پاک نه پوښتنه کړې وایي دا زموږ معضله به څنګه شي، وایي هغو ته ویلي چې داسې وکړئ داسې وکړئ. روسان تللي وایي روسانو پوښتنه کړې وه هغو ته ویلي چې تاسو داسې وکړئ دا مسله به هم حل شي. افغان وایي تللی و نو خدای پاک ورته ویل چې والا په ستاسو دغه باندې زه هم نه پوهېږم، زما به هم سر نه دی خلاص. نو زه هسې وایم که نه بل بدیل هم نشته، په خپلو سترګو وینو. خلقین رال ویل دا زمونږ مبارزې او زمونږ اصولو ته عیني او ذهني شرایط برابر دي، خو د شرایطو سره سازش ونه شو، ناکام شو. پارچمین رال ناکام شو، مجاهدین رال ناکام شو. په آخر کې دغه دیموکراتانو ته د جمهوریت والا دوی ته یو توقع وه چې ټول پروفیسران دي، متخصصین دي، ډاکټران دي، خارجي ملکونو کې تحصیلونه کړي، دوی به راشي دا وطن به جوړ کړي. هغوی داسې فجایع وکړلې چې په تاریخ کې چا نه وي کړي. نو بالاخره طالبان رال، طالبانو ښه قهرماني مو وکړله، دا چې امریکایانو ته شکست ورکړی دی نه هم دی ورکړی، خو دې ته مجبور کړل چې دا وطن پرېږدي. ښه اوس رالو منطقي بحث ته. اوس وروره تاسې ویلې که نه چې دا ټول خلک په یو قانون اساسي باندې سره فیصله ونه کړي نه کېږي. اوس دوی ته وایي د اسلام په اصولو کې قانون اساسي نشته، قانون نشته، اسلام زمونږ همدغه قرآن دی. انتخابات د دوی په اصولو کې نشته، کفر دی، انتخابات یې نشته په اسلام کې، انتخابات وایي کفر دی، وایي بالکل ښکاره وایي. نو بس دغسې بدبختي ده. نو اوس سړی څه ووایي؟ زما په نظر باندې په افغانستان کې ټول شموله حکومت چې یو دوست ویله قطعا قابل ټول شموله حکومت قطعا ځکه موجود نه دی چې هغه د یو ګوند نه دی، چې هغه د طالبانو دغه دی ډله ده، اسلامي امارت کسان دي، هغې ته ټول شموله حکومت باید تعریف یې باید یو زده شي چې ټول شموله حکومت چا ته ویل کېږي.
ټول شموله حکومت دې ته نه ویل کېږي چې د امارت ټول آزاد راشي په یو ځای کې دې مدغم شي او یا دې مثلا هغې ته وظیفه ورکړی شي او دا نور خلک دې وزګار دا زما دپاره د تایید وړ نه دی شخصا ټول ملت باید پکې خپل ځان وویني ټول ملت باید پکې خپل ځان وویني په یو حکومت کې دا کافي نه ده زما په نظر باندې البته ټول په نظر باندې دا کافي نه ده چې په ټول افغانستان کې زه کولی شم چې پنډسر ته لاړ شم پنډسر زموږ ځای کې یو ډېر لرې غر دی هغې ته هم کونړ کې ډېر لرې پاس غر دی رښتیا به سړی تلی شي سړی تلی به شي هېڅ مشکل پکې نشته خو امنیت نه چاته ډوډۍ ورکوي امنیت نه چاته قانون ورکوي امنیت چاته نه ترقي ورکوي امنیت چاته نه عدالت ورکوي امنیت نه چاته کار ورکوي امنیت نه چاته د خلکو نظریات یو بل ته انتقالوي امنیت نه چاته تحصیل ورکولی شي زموږ تحصیل نه یو 50% خلک بې برخې دي 50% برخې خلک ښځه د دې وطن نیم جسم دی هغه د دې کار نه بې برخې دی مترقي اشخاص د دې دغه نه د حکومت نه بې برخې دي دیموکرات اشخاص د دې حکومت نه بې برخې دي تعلیم یافته اشخاص د دې حکومت نه بې برخې دي نو زه کومه برخې ته صحیح رښتیا ویم په ضرور دا ده چې هر چاته پکې خپل هر څوک باید خپل ځان په دې حکومت کې وویني که خپل ځان پکې ویني هغه ناقصه حکومت دی هغه دوامداره حکومت نه دی هغه د تایید حکومت نه دی داسې حکومت باید راشي حد اقل باید ملي واوسېږي حد اقل په افغانستان کې به داسې حکومت هېڅکله به رانشي هغه به کاملا ملي وي او دیموکراتیک به وي هېڅکله نه راځي خو کاش کې کم تعریف چې رئیس صاحب وکړو دا ټول شموله حکومت د نورو قومونو داسې غوښتلی خو داسې نه ده ټول شموله حکومت یوازې دا نور قومونه دا وایي چې یوازې د پښتنو حکومت دی په دې وطن کې نور قومونه پکې شمول نه ده دا نور د دوی ما خو ترې داسې برداشت کړی نه تاسو داسې محسوس کړي دي داسې ولې داسې مو محسوس کړي کوم ځای کې پښتون د دې مخالفت کړی چې هزاره تاجک او ازبک او پنشیرې به نه وي په حکومت کې اشرف غني صاحب سره خو جنرال رستم هم ملګری کړی و هغه ځان سره ان تر دې دونه یو ازبک معاون د رئیس الوزرا دی خو هغه خو د رئیس صاحب وویل چې د طالبانو د نظریې سړی دی ځکه رئیس الوزرا دی هغه سیکولر کېدی شي هر قدرت چې راځي که خلقي وو که پرچمي وو که اخواني وو هغې د خپل ځان لپاره خپل خلک راوستي داسې حکومت رئیس صاحب د په خلقیانو کې داسې څوک وو چې هغه د اخواني او هغه د وزیر شي رئیس صاحب زه د دې سوال تاسو هم شاهدي کوئ رئیس نو زه کوم هلو مې ولا زه په د خلقانو په حکومت کې که د پرشبیانو په حکومت کې که پروني حکومت کې دا ستا خبره بالکل صحیح ده چې وزیر به اخوانی نه دا صحیح ده مګر هغې ته خو موږ د ټول شموله حکومت قطعا ویلی نه دي هغې ته موږ نه ویلی هغه هم یو خلقي حکومت خلاص خلکو ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک حکومت موږ ورته خلقي حکومت ویو خلقي حکومت ویو رئیس ابوبکر څه شی ورته ویلو دیکتاتوري پروټاریا دا د روسي ژبه ټکي خبره چې هغې ته ټول شموله حکومت پرون هم چا نه دی ویلی نن یې هم ورته نه شي او د افغانستان تاریخ یې ورته نه وایي نو بنا د طالبانو حکومت ته صحیح ده زه طالب صحیح دغه نه لرم کوم ځای کې کوم تک بټ نه لرم دا اوسنی حکومت چې دی چې دا ته وایې چې ټول شموله دا قطر ټول شموله حکومت دی دا یو طالبي حکومت دی کاملا نور ستاسو نظر خو رئیس صاحب بخښنه غواړم خو د حاجي صاحب اتلجان دلته مطلب بل څه منیر صاحب اجازه ده دغه مطلب د ده نه دی دا د نورو قومونو غیرو پښتنو دا د افغانستان د ټولو خلکو حق دی دا د پښتنو حق نه دی دا د ازبکانو ترکمنانو د پشایانو حق نه دی چې په میډیا کې خصوصا په خواله رسنیو کې او خصوصا په غیر پښتنو سیاسیونو کې هغوی دا وایي چې دا ټول شموله دی دا هغوی د ټول شموله نه دی او نه دی هغوی په ده معنا وایي د هغوی تعریف ته دا دی چې د کې غیر د پښتون نه بل څوک نشته او دا خبره صحیح نه د طالبانو په نه غلطفهمي ده چا نه وبخښه د چا غلط د دې که د هغو د دوی غلطفهمي ده بالکل وضاحت زه وګوره ما خو بس وبخښه ستا د خبره مې صحیح وکړه که د ټول شموله حکومت دعوه چې دی محققې کوي دوستمې کوي شمالي ټلواله خو همدا خبره ما هم وکړه دغه خلک چې په حکومت کې نه نو ټول شموله نه دی د افغانستان په دغه اوسني حکومت کې
ترکیب داسې دی چې طالبان یو غورځنګ دی، یو سیاسي نظریه ده، یو ګوند دی. طالبانو د حاکمیت په جګړه نیولې، دی په انتخاباتو نه دی نیولې. موږ او تاسو د ولسواکۍ ډیموکراسۍ خبرې کوو، دا یو پروسه ده، دا سلګونه کاله چې دی په دنیا کې. په امریکا کې څومره بونیری صاحب دغې کړی دی، 200 کاله جګړه وایي، څومره کړی. ګوره ډیموکراسي چې دی ګولۍ نه ده چې موږ یې طالب له خوله کې ورکړو 2 ساعته بعد ډیموکراټ شي. دا یو پروسه ده. بل افغاني ټولنه، اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه دا خپل ارزښتونه لري. موږ مقایسه هیڅکله نشو کولی. موږ د درېیمې نړۍ په وروسته پاتې هېواد کې ژوند کوو. دا ټولې قصې چې دی دا داسې نه دي چې زموږ د ارمانونو، زما د کونړ سړی زما غوندې فکر نه لري، د اتل غوندې فکر نه لري. زه خو دلته د ډیموکراسۍ او د اصولو او د چوکاټ او د دې خبرو کوم. د کونړ سړی چې دی هغه ډوډۍ ته ضرورت لري. بل لالا چې دا د امنیت خبره وکړه چې امنیت چاله ډوډۍ نشي ورکولی، چاله وظیفه. امنیت د ټولو لومړی شی دی چې امنیت یې مارت کړی دی. نه تاسو مخکې ویل چې چاله نه مارت کړی دی چې امنیت راولي نو ډوډۍ به مسله خلکو له ورکوي، چې امنیت راولي کار به خلکو له ورکوي، چې امنیت راولي وظیفه به خلکو له ورکوي. په افغانستان کې لومړیتوب چې امنیت و. موږ او تاسو هره ورځ 400 ځوانان چې دی شهیدان کېدل د دواړو طرفونو نه. دې 400 ځوانانو مېرمنې لرلې، مور او پلار یې لرل، اولادونه یې لرل. موږ او تاسو زموږ د کوزې خوا په پېښورو ورونو خبره، موږ او تاسو هره ورځ 400 ځوانان چې دی. نه دې کې یو خبره وکړه، یا ته امنیت نه منې یا غلط تشریح کوي، یا اوسنی نظام نه، ته اوسنی نظام ته امنیت وایي نو بیا دا ډوډۍ څنګه ورکوي؟ نه ته کابل کې نه چې ماشومان خپل خلک راولي په بازار کې کېنوي. دا کیسه چې وه دا په تېر حکومت کې وه، دا 50 کاله مخکې وه. ګوره موږ او تاسو نه لالا ګوره یو موږ تاسو خپل خواهشات دي. ګوره یو شی دی طالبانو ته چې دی نه ورته جاپان پاتې دی، نه ورته امریکا پاتې ده. یو 50 کالو یو جګړه ځپلی هېواد ورته پاتې نه. طالبانو ته پیرس پاتې دی، طالبانو ته بیجینګ نه. صبر ولې نه؟ سړکونه صبر کا، زه سړکونه ورته جوړ کړه، نهري نظام یې ورته جوړ کړه، برقي نظام یې ورته جوړ کړه، دنیا سفارتخانې ستاسو ځواب په شان خلک یې پکې وګمارل، هغه یې تجربه کړل. صبر وکړه. کابل داسې و چې طالب موږ ته پرېښی و. کابل خو لوټې و. کابل خو د یو کور نه د بارودو لوګۍ پورته کېده. اوس چې راله ماڼۍ دي. طالب ته خو موږ روغ پاک افغانستان پرېښی دی. یو شی موږ یادونه باسو. ګوره دا طالب چې دی په جګړه کې پیدا شوی، د دې پلار مجاهد و، د دې پلار وروسته پاتې سړی و. دې ته ویل شوي دي چې دا پل کافر دی، دا سړک کافر دی، دا روغتون کافر دی. صحیح ده؟ دا والوزه وه. نن همغه طالب راغلی ورته وایي چې دا پل به ساتي. ګوره دا د یو انسان د دغه دپاره د ذهن د اصلاح کولو دپاره یو مودې ته، یو معینې مودې ته ضرورت دی. پام دی تاسو دې خبرې ته. همغه کافر پل چې دی همدغه طالب به وساتي. دا د یوه خبره. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دا پیښې، دا مسلې چې دی دا د افغانانو خپله شعوري، سیاسي، ذهني پرمختګونه راوستلي دي که نړیوالو قدرتونو راوستلي دي. تاسو د ډیموکراسۍ خبره کوئ، تاسو د لوی جرګې خبره کوئ. په افغانستان کې په دې 21 کاله ستاسو چې ورته ډیموکراسۍ وایي، کوم بنیادونه د ډیموکراسۍ دپاره ایښودل شوي دي؟ کوم ګوندونه؟ تاسو ماته یو ګوند راوښیوئ چې هغه ګوند سبا انتخابات ته ودرېږي او راشي. کوم ګوند شته؟ طالبان یو نظامي ډله ده. ملي پروسه ویل ده، نه ګوند. ملي پروسې څنګه مسته راځي؟ ملي پروسه ویل ده، نه ګوند. نه ملي پروسې څنګه اشرف غني د ګوند سړی نه و. حامد کرزي د ګوند سړی نه و. خیر خو په زور باندې امریکې راوسته، خو د اشرف غني د ګوند سړی نه و. دوی باید زمینه دې ته برابره کړې وی چې ګوندونه یې تاسیس کړي وی. دوی باید اجازه ورکړې وی. اساسي قانون دا 109 ګوندونه په افغانستان کې وو. هغه چا تاسو په وخت کې زموږ په وخت کې نه، دا اوس د جمهوریت اشرف غني په وخت کې چې کله انتخابات شوي 109 ګوندونه سړی به پیدا کو، 10 کسان به ورسره و، $2000 به ورته ورکول چې لاړ شي 10,000 په نفر پوره کړي. امضاګانې راوړه. دا کیسې ټولې ساده. نه اوس راځو بیا ستا هغه بنیادي ټکي ته. دی ته بحث وکړو. امنیت ښځې په کور کې وایي ساه به نه اخلې، په اشپزخانه کې به کړکۍ بندې کړي چې په زوره خبرې نه کوي، سبق ته به نه ځې، مکتب ته به نه ځې، په مطبوعاتو یې پابندۍ ولګولې، مخالفان زوروي. ته تللی شي په کابل کې کومه خبره چې دلته په دې کوټک کې د کونړ د میوند یوسفي په دې حجره کې په جرمني کې کومه دې انداز کې دا مجلس په کابل کې کولی شي؟ دا حق لري چې همداسې خلک ناسې کولی شي. نشي همداسې خلک ناسې کولی خو پټ به یې کوي که نه. بنده کوټه کې نو دا څنګه امنیت؟ دا خو د جبر، دا خو داسې امن خو په قبرستان کې هم وي. نو که موږ یو د امن خبره ده چې وطن کې جګړه ورکه شوې. ما تاسو ته مخکې یو بېلګه دا ځکه ما وضاحت یو چې دی یو د انساني اصولو حقوقو خبرې دي. اوس نه اوس وبخه بیا دې کړ کوم نه. جګړه ځکه ختمه شوې ده. جګړه کوله چا؟ نه ګوره ټوپک چا راغستی و ستا خلاف؟
دی طالب راپورته کړه طالب چې ټوپک کېښود ما خو د خلاف ټوپک نه راپورته ګوره دا د تیر حکومت خلک چې دی دا ډیر غلط دلیل او ډیر غلط منطق کوي په دې په افغانستان کې چې د حاکمیت جګړه وه صحیح ده طالب چې دی یو نظریاتي ځواک دی یو قوت دی د خپلې نظریې دپاره جګړه کوي د حاکمیت جګړه نه دا دې کې کریکشن کوم نه وبخه نه دې کې ضروري خبره وره اشرف غني صاحب زه ته کوټ کومه سل وارې ولې چې طالب وروره قرآن ته وګوره اسلام ته وګوره پښتو ته وګوره افغانیت ته ټوپک کې د راشه د نظام برخه جوړه شه څو ځلې ورته ویل د دې طالب په قطر کې د سور کافر امریکایي سره خبرې کولې اشرف غني سره نه کولې خو هغه ته هغه د کلي ورته معلومه وه چې اشرف غني د سولې کولو د پرېکړې صلاحیت نه لري زه بار اوس بار وکړم خپله دا د سرشار صاحب نظریه ده او زموږ قابل د قبول نه سرشار صاحب نه خو ځان زه پوهیږم دا دوی خپل نظر دی کفایت کوي ضرورت نشته نور لاړ شي رئیس صاحب له دوسو کې یو څه زه هم دغه نظریه سل په سل کې تاییدوم او دا حقیقت دی سل په سل تایید بالکل د دې یو کرخما خو څوک نشي تللی زه زور ته هم د حاکمیت جګړه وه ګوره د افغانستان حکومت چې دی پردي اولادونه شهیدانول جنګولې طالب خپل ځان هم وژو بل سړی هم وژو چې حاکمیت دغه خلکو پښې سپکې شوې د رئیس جمهور نه دفاع وزیر مخکې منډې والي دفاع وزیر نه داخله وزیر مخکې منډې والي تاسو تپوس مه کوئ زمانه بې تپوسه تاسو پام نه زه به عرض وکړم چې دا طالب چا راوسته څرنګه یې راوسته په څه شکل یې راوسته خو چې امریکایانو راوسته د امریکایانو پخوانی حکومت لري که دا یې راوسته خپله خوښه دا د هغوی د خوښې حکومت د هغوی د خوښې حکومت راوسته د هغوی د دغه دپاره کار کوي د هغوی د پروګرامونو دپاره کار کوي بیا 20 کاله دې خلکو د 48 هېوادونو سره جګړه وکړه 15 کاله په قطر کې د امریکایانو سره مذاکرې وکړې او امریکایانو ته قناعت ورکړو چې ستا ګټې په دغه وطن کې زما په وجود کې خوندي دي دا د مین ټکی دی لمسته کې عمده دی یعنې ستا دپاره زه کار کوم ستا ایجنټ یم په دې وطن کې ستا ایجنټ یم ستا دپاره کار کوم حقیقت به وویو ښه دا د سرشار صاحب او د مطیع خان خپل نظر دی دا خپلو کې زه ته ګوره چې داسې نظام وي چې قانون د له هېڅ نه مني دا بیخي علمي خبره ده چې طالب په هېڅ کله قانون نه مني قانون اساسي ته وطن کې نه دي انتخابات به ونه بحث ته چشماري کوي انتخابات به ونه مني خلاص نو بحث دا خبره ده خبره کې ده کنه اسې اوس واقعیت به سړی ووایي زه افغانستان ته تللی یم سرشار صاحب هم تللی دی مطیع الله خان هم تللی دی دا 15 میلیونه نفوس وبوله د افغانستان 7 میلیونه ته فراري شول دا اوس د طالبان چې راغلي دي ټول عالم خلک پوه خلک تحصیل یافته خلک په 15 نه تفریق که 28 میلیونه پاتې شو 28 میلیونه کې 14 میلیونه ښځې دي هغو خو بیخي د استثمار لاندې دي فشار لاندې دي 14 میلیونه پاتې شو ته د 14 میلیونه نه پوښتنه وکړه د هر افغان زړه د یېرې څه نشي ویلی که د یېرې که څه ووایي خو د واره مابس ته یې وهل دی او ټکول دي په دې 14 میلیونو کې 10 میلیونه ناراضه دي 10 میلیونه انجینیر صاحب زه یو خبر وکړم او به د سرشار صاحب نه د سرشار صاحب او د نه زه یو خبر وکړم زه یې عرض کوم انجینیر صاحب زه یې عرض کوم د سرشار صاحب او د مطیع الله صاحب په خبرو کې ماته بغض نه ښکاري د دوی نقطه ډېره سنسټیو ده باریکه ده خو هغه دی داسې ویل غواړي زه فکر داسې کوم چې در اصل کم خواهش چې زه لرم یا موږ لرو د هغې پشان یو مثالي دور کلام نه دی تېر شوی اوسني امن ته چې دی څه وایي هغه دی داسې وایي چې در اصل یوازینی شی چې کوم دی هغه جګړه بنده ده نور خو زه نه فکر نه کوم چې دی د هغې د نظام حکومت سره اتفاق لري موږ د هغې سره فکري تړاو نه لري زه ما خیال دا دی خو موږ په حزب اختلاف کې شامل کړل خو دی زما په خیال ستا او د ده په فکر کې فرق ماته نه ښکاري درې شیان چې دا باید موږ نظرونه وباسو یو د طالبانو حقیقت دی دا زموږ وظیفه ده چې پیدا یې کړو یو د طالبانو نظریه ده موږ سره هېڅکله ملتیا نه لرو یو واقعیت دا دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي زموږ سره هېواد او ولس ورسره زموږ شریک دی ځکه دغه مسلې زموږ مسلې دي ستاسو پام دی دې خبرې ته زموږ دا ویو چې په درېیمه نړۍ کې خلک انتخاب نه لري موږ بدیل نه لرو موږ طالبانو سره یوه نکته زه غواړم تپې باسو کې تپې وکړئ بیا به راغونډه کړو او هغه دا ده چې هغه تر اوسه پورې ونه ویل شو هغه یو بل زلمی کل کې یو فکر دی هغه ډېر زیات ایکسټریم دی انتها دی او هغه دا دی چې دا طالب نه افغان دی
نه افغان منل پکار دي دا د ایسای ګوډاګۍ دی پاکستان را لېږلی دی او په وطن یې مسلط کړی نو د پنجاب د ګټو لپاره کار کوي دا نکته ځکه ما وویله چې د دې نکتې د اوسه پورې د نمایندګۍ دلته څوک موجود نشته دی البته ډېر ظلمي چې دا پروګرام ګوري نو رئیس صاحب او سرشار صاحب او مطیع الله صاحب او نور ملګرو نه به په ممکنه توګه دا غوسه ورته پیدا کېږي چې تاسو آخر په دې بحث ولې کوئ دا خلک خو په موږ چا مسلط کړی دی او د هغو د نمایندګۍ په توګه د یو فکر بل هم موجود دی چې هغه دا فکر لري طالب په عقله یعنی دا یو درېمګړی فکر دی بهرحال ما مخکې عرض وکړه چې CIA ISI MI6 او دغه نور استخباراتي سازمانونه که د وروستي او که د کوم ځای دي او که د کوم ځای دي او که د کوم ځای دي د دوی لاسونه چې دلته قطع نه شي دلته حکومت نه شي جوړېدلی او دا ناس خلک چې دي دا د ISI نوکران وو دي او وي به تاسو څه ویل د افغانستان په دې 45 کلن بحران کې هیڅ داسې یو نظام نه و رامنځته شوی چې هغه د خودجوشه وي او په خپل قوت دې رامخته شوی خامخا په بیکګراوند کې د یو چا د حمایت لاندې و چې دلته راغلی دی په قدرت کېناستلی کېدای شي دا هم همدغسې و دا جمهوریت چې و د جمهوریت مشر اشرف غني د کوم ځای نه را پیدا شو چا راوستی و د هغې نه مخکې کرزی چې و هغه د کوم ځای نه را پیدا شو کوم څوک ولس رامخته کړی و دا ولس انتخاب کړی و او دا یې رادغه کړی و خو دا ټول دا کیسې چې دي دا دغسې دي لږ انصاف هم پکار دی انصاف په دې باندې پکار دی چې که مقایسه کوي موږ د جمهوریت سره د طالبي اوسنی حالت موږ دې ته ترجیح ورکوو ځکه ته وایې ولې په میلیاردونو ډالر راغلل افغانستان ته هغومره چې باید پرمختګ شوی په دې هېواد کې هغومره پرمختګ ونه شو مثلا موږ یې مقایسه کوو د المان سره المان په دویمه نړیوال جګړه کې کاملا اقتصاد یې د منځه لاړو او د هېواد هم دغه شو په کنډوالو باندې بدل شو د دوی سره مرستې وشولې دې خلکو په زړه سواندۍ باندې خپل هېواد بیرته راجوړ کړ او د دې جوګۍ که چې نن د نړۍ پرمختللی صنعتي هېواد دی دغه دی اوس د افغانستان په دې وروستنیو مرستو کې چې په دې 100 کالو کې امریکایانو او نورو غربیانو او دې هېوادونو د افغانستان سره وکړلې دا مرستې که بې انصافي ونه کړمه د 15% نه زیات په دې خپل هېواد کې نه دي مصرف شوي ټولې په مختلفو شکلونو باندې د خلکو جیبونو ته او یا بیرته هماغه هېوادونو غل حکومت په دغه چارې وي دلته چې دا اوس فعلا چې د طالبین نظام دی موږ چې دا پرمختګونه ګورو موږ چې د آبادۍ کارونه ګورو موږ تعجب کوو چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او دا د کومې لارې نه راځي او دا څنګه مصرفوي دوی دا خلک ځکه موږ چې ګورو پرون دلته د دې هېواد سره په میلیاردونو ډالر مرسته کېدله مګر هغومره پرمختګونه موږ نه لیدل کوم چې اوس موږ وینو مثلا د قوشتېپې خبره کوو موږ د سالنګ خبره کوو موږ نور داسې لوی لوی پروژې چې دا وینو او دلته دغه کوو دا تحولات او دغه چې وینو موږ ته ځکه ورته ترجیح ورکوو بل ستاسو د خبرې په ځواب کې زه داسې وایم چې تاسو ویل چې پخوا طالبانو جنګ کوو ځکه خو ناامني وه ځکه خو د دواړو خواو نه 400 کسان مړه کېدل د دې خبرې زه داسې وضاحت ورکوم چې افغانستان یو اسلامي هېواد دی او د ده دا بیکګراوند او تاریخ چې دی ټول همداسې تېر شوی دی چې دا یو سوچه اسلامي هېواد 9.9% پکې مسلمانان دي د دوی غوښتنه دا وه چې د پردي د پخو ګرد باید زما په دې خاوره کې پورته نه شي د هیڅ پردی هیڅ کافر هیڅ بېګانه باید زما په هېواد کې دلته مسلط نه وي په حاکمیت کې په دې خاطر باندې زه ځان قرباني کوم خو د دې حالت نه ځان وباسم دا زما مسلم حق و د دې طالبانو حق و چې دا کار یې کړی و مسلمانانو هم دا حق و تاسې پکې څه وایو په دې سوال کې مخکې د امنیت خبره وشوله رئیس صاحب ورته اشاره وکړه بالکل د هغې مطلب هم دا نه و چې بې امنیته خو بې شکه امنیت داسې چې امنیت د هر څه مور ده دا ثبوت شوې خبره ده او فلسفي خبره ده نه هغه ما نه وایم چې شوې ده خو دلته نورې خبرې دي دغه امنیت شته نظامي امنیت شته چې د خلکو سر مال خوندي دی خو موږ بل امنیت هم ضرورت لرو چې اقتصادي امنیت دی متاسفانه هغه نشته دی او پسې راتېر شه حقوقي امنیت ټولنیز امنیت سیاسي امنیت د خلکو ترمنځ هغه د هر چا د آزاد فکر دغه امنیت متاسفانه نشته موږ او تاسو ټول پوهېږو چې غوا توره ده او شودې سپین دي خو لکه مخکې چې سرشار صاحب ورته اشاره وکړه د افغانستان دغه درېیمه نړۍ چې ده ته بل بدیل نه لرې
زه به تاسو یوه نقطه ویم د روسیې او د اوکراین د جنګ نو دلته یو د ګوند یوه مشره ده هغې ویل متاسفانه دا دنیا داسې جوړه ده وایي بل موږ دغه نه لرو وایي تاسو فکر وکړئ تصور وکړئ چې پوتین پاڅېږي او راکېټونه په مکسیکو کې وایي امریکا ته نصب کوي وایي بل بدیل نشته وایي پوتین وایي چې ولې راځي وایي معامله کوي د اوکراین سره نو موږ چون بل بدیل نه لرو دلته موږ دغه ستونزې لرو او که ژور بحث ته لاړ شو د قدرت جزیرې ختمې کړې افغانستان یې د تجزیې نه وژغوره تاسو ته باور وکړئ چې په دې آخر کې خلک پاڅېدلي وو دوی ویله موږ د افغانستان نوم بدلو او که لږ وخت پاتې وی داسې پښتانه ځان ساتي چوکۍ ساتي مورخرڅي وو په همدې پارلمان کې چې پیسې اخیستلې او د افغانستان دا نوم یې درته بدلو د دې خو موږ او تاسو د دې اوسني څه کولی شو دا خلک راغلي دي شخصا دی چې څه وایي زه وایم دی څه وایي موږ ورسره هېڅ فکري تړاو نه لرو موږ دوی سره مخکې تاسو وویله زموږ مکتبونه متاسفانه په ښوونځي په مدرسو بدلیږي زه د مدرسو مخالف نه یم خو هر شی خپل یو جایګاه او ځای لري د دغې لپاره او زور یې راسېږي د مرګ مخه ونیول شو بله دې دپاره موږ او ستاسو به وکړو هغه ټکي کوم چې تاسو مې اشاره وکړه رئیس صاحب او ټول وکړه ملي ټکي هغه څه باندې لکه مخکې ما خبرې کړل چې موږ پرې راټولېدی شو او تاریخي فرصت دی تاریخي چانس بیا ورکړی شوی دی که د دې نه استفاده ونه شي چارواکي ترې نه نیونه کړي او خپله خلک یې ترې ونه کړي او دې دپاره یو سالم دغه وړاندې نه کړي نظر نو بیا موږ د تاریخ کندې ته که دا زه خدای مکه ولیدو بیا نشو راپورته کېدی او بې له نړۍ موږ شو نشو کولی نشي پورته کېدلی زه ضرور مخکې تا ویل چې بې امنیتي طالبان راوستي که 50% بې امنیتي په جمهوریت کې طالبان راوستي وه نو 50% هم د دغه جمهوریت واکمن بالکل دا خبره صحیح ده هغوی ذمهوار دي ترور نه راوستي ګوره داسې څوک کابل کې نه په ټوله په دې ناستو خلکو کې به داسې مشکل وسالېږي په دې ناستو خلکو کې به داسې څوک نه چې د جمهوریت د یوه کس نه هم دفاع وکړي ما صرف د نامه هغه وخت کې داسې وه ما د نامه نه فقط دفاع کړې چې د جمهوریت ټکی چې دی دا اصل ټکی دی دا د راغونډېدو ټکی دی دا دوی بردار کو سپېڅلی او دوی دا پاک او سپېڅلی ټکی دی خو دوی بردار کو دوی ته یو سوء استفاده وکړله دوی خیانت وکړ د افغانستان په تاریخ کې دومره خیانت نه وشي لکه دې خلکو رئیس صاحب ستاسو په دې خبرو به اجازه باندې به زه ستاسو د کتاب د عنوان چې دی په دې راغونډه کوم چې افغانستان د بحران ویلو او سم ټکي زه فکر کوم ناورین دی د تیرو 15 کالو راسې او د خپل کتاب په سر کې لیکلي چې د لویو قدرتونو په لومه کې د دې حل په دې کوټه کې مجلس او باس او خواهش چې دی ممکنه توګه په هغې باندې نه کېږي خو دا خواهش موجودګي چې دا مهم ټکی دی دې سره کېږي که دا خواهش هم نه وي دا باس هم نه وي دا سوالونه او جوابونه هم نه وي معنا دا وایي چې خلک د هر څه نه مایوسه شوي دي معنا دا د دې مجلسونو نه چې خلک مایوسه نه دی دا خواهش موجودګي چې د پخپله دا ایمان دی دا د افغانستان د سبا د مستقبل د روغ افغانستان غمازي کوي زما په حساب سره زه چېرته هم لاړ شم نو دا مشکلات به وي اختلافات به وي خو خواهش د خوشحالۍ موجود دی او د راتلونکو نسلونو لپاره د یو روغ افغانستان هغو لاسو ته منګولو ته د سپارلو موجود دی نه چې د لویو قدرتونو په لومه کې پروت افغانستان به لوټي افغانستان به کله د اسلام آباد د ګوډاګانو په لاس کې وي کله به د ماسکو د ګوډاګیانو په لاس کې وي او کله به د بیجینګ او د واشنګټن د ګوډاګیانو په لاس کې وي د افغانستان به د افغانانو د بچو په لاس کې وي یو داسې افغانستان چې په تاریخ کې یو ډیر سرلوړی تاریخ دنیا ته ښودلی دی پاتې کړی دی تهذیب د بامیانو نه شروع شوی و او د هغه ځای د سیندونو په اوبو کې چې کومه خوږوالی و شات و چې دنیا صفت کوو د هغه ځای په انارو کې چې د دهلي په تخت باندې ناست په سلطنت باندې ناست بادشاهانو د خوراک ارمان لره یو ور بیا دغسې کېږي اوس خو د افغانستان تر ټولو غټه خبره اخري دا کومه چې د بیجینګ په زړه کې چې کوم ارمان راپورته شوی دی هغه ځکه راپورته شوی دی هغه توکې قدرت د افغانستان په سینه کې زیږولی دی کوم چې په سیلیکان ویلي کې د ایلن مسک خواهش دی چې هغه د خپل ګاډي په بیټرۍ کې ولګي لیتیم یا چین غواړي چې هغه په خپل سوپر کمپیوټر کې د چپس په توګه باندې استعمال کوي هغه موږ لرو زه د دواګانو باندې یقین لرم او نه په دې باندې خبره کوم خو د دې تمامو ملګرو هرې خبرې په ممکنه توګه ډېرې خبرې داسې وي چې هغه نیمګړې پاتې شوې وي زه بحث نه کوم خو ډېر خوشحاله شوم بخښنه غواړم زه به فقط وروستۍ خبر دا وکړم چې د هر چا نظر محترم دی
هر چا چې هر نظر ورکړی دی هر دوست چا نظر ورکړی هغه محترم دی او موږ ورته په پوره احترام سره ګورو هغه د وطن د آبادۍ او د وطن د خیرازۍ او د وطن د هغه دی او زه درې ملګري چې په دې مجلس کې موږ سره بحث ونه کړو درې ملګري چې میمن یوسفي صاحب او نوراني صاحب او د دې ملګري هلال جان د کیمرې شاته خدمت وکړو خو میوې راوړي چای راوړه خو دې سړو یو مجلس روان کړی دی هغه مجلس د پی ټي ایم د دې ځای جرګه چې ده هغه د جمعې په ورځ کوي او هغه د دې ځای جرګه هغه مجلس په دې سره ځانګړی کوم چې د پی ټي ایم زلمي دلته سکه او هغه باندې ځانګړی بحث کوي د ټولو